کازاکستان نه جوړ پخې د کازاکستان سیټي اتیراو تر راغلی سکندر صحیح وای زی لګه غلطه وم بیګا ما خوستان ډیر نا وخت را ورسېدلو برګر کینګ مو ته خو ریسټورانټ را نه بند وي نن به سیټ ایکسپلور کوو دغه یو بوت را سوشه دا کیسه به تبه په قلار کوو اوس دغه هوټل کې شپه اګاتسا هوټل کې بیګا شپه نن به سیټ ایکسپلور کوو راځي سکندر خانه چې په ډرایور سیټ کې ورځه پیرا ورځه کسان سوار دي بس زم درخې جما ها دې چیزو رائټ سی سکه پارکینګ ته ودرو ब्रिज पर हुआ कुकू पार्किंग में खड़ी करेंगे ना دلته ودرو مخکې उधर जिधर पार्क اول ته د دریاب د سمندر قصه کوم دا څنګه د کازاکستان اتیرا او خار ته راغلی بیګا د شپې نه وخت ما خوستان را ورسېدلو او اوس راووتو لس ایکسپلور هم کاوه لګم کتو د ملګرو د خار د هیستوري چیکلا دا ریور چې دی دا ریور د روسیا نه راغلی دریا یورال نومې دی د روسیا نه راغلی دی خو مین پوینټ د دې دا چې دا کوم ځای کې زه ناست یم دا زه په ایشیا کانټیننټ کې ناست یم او د دې پول نه چې پورې واړه پورې وځي نو یوروپا کانټیننټ ته به راشي نو دا مخصوص دا یو ترکیه کې استانبول دی داسې کارونه نور به مې دنیا کې چې موږ ته به پته نه وي خو دا ډېر مخصوص کارونه چې نیم یو ځای کې نیم بل ځای کې خو دا بیخي دا پولې چې دی دا دریاب دا دغه دی دی خو ایشیا اخواته یورپ لږ ساعت وروسته مې یورپ ته بیو هغه هم بغیر د ډالرو او قاچاقي ځای نو راځي موږ همداسې بوځو نه په سویمینګ باندې نه دي لامبو باندې نه ځي یاره زمونږ افغانان کې سیندونه ډېر دي لامبو به ډېرو ته یادوي خو ما ته نه ده یاده دا پې زه ته دی ورغلی زه پې ورغلی मैं तो कहता हूँ ये पहली बारी बना लो वो सीक्वेंस बंदे का टूट जाता है इधर इधर ये ज़्यादा दूर नहीं है सिकंदर यूरोप थमाल है ना काचाकी मारे काचाक वर्षे सिकंदर چې زمون قاچاقبر د ایشیا نه روان کړی او په دې برج باندې چې واوړي بس یوروپا ته واوړي بیا کوي مزي یورو غټي بس یو سلاو شنو یو ځلم یورپ ته اړه او یو ځلم ایشیا ته اړه د خزر روان الله روان دې برج باندې ګرځو یو ځل یورپ ته واوښتو بیرته راوښتو راځي بیا ته نور قصه کوو ټول یو ستوري ده هغه ډېره انټرسټینګ ده هغه به ورګه خپل شی ول ملاو شي ملاو شو بیا ته قصه کوو ډېره انټرسټینګ ستوري راځي سره اوسې واپس هوټل ته ځو دې مطلب دا دی چې څه خبره ده انټرسټینګ واقعه راځي شوې ده او بیرته هوټل نه میسج راغلی چې تاسو راشئ چې موږ درته ریزولټ کړو موږ چیک اوټ کړی وو اوس دوباره هوټل ته ورځو بیرته واپس خپل مسله وسهال کړو بیا چې کله راووتو هغه ستوري شکو وایه سکندر خانه یو درې نفر مې راخوشي کړي دي قاچاقبر یم دا ایشیا نه مې روان کړي دي یورپ دی په دریا یورال باندې وباسمه او د دې برج نوم دی سنترلینیو موست په دې برج باندې پی سبیل الله لاړو ما هیڅ خرچه ته نه لم ډالر نه لې سم نه لم دغسې مفت وباسم یورپ دا نه خو دغه نوکر هم تکړه ولا هوټل والا 200 ډالر شي یو برګر کینګ وخوره بس تاسو وباسمه صحیح زمو درې نفر یې او که نور هم څوک زما وطندارو ته دا خواست دی چې قاچاقبرو له پیسې مې مه ورکوئ سکندر له ځان روسه ډایرکټ به مو د ایشیا نه یورپ ته وباسم صحیح ده دغه د ساين دی باتیراو سیټي کې ګرځو راګرځو د مانځه وخت شو د ماسپښین ایکسپلوریشن هم جاري دی خو دې جومات ته رالو د علي مسجد دی ډېر ښایسته جوړ کړی ډېر ګلالۍ مزیدار دی اوس دننه ورځو مونځ پکې کوو د مانځه نه وروسته چې دی هغه ستوري چې زما د هغه به ته کومه هغه مې سیکرټ ساتلی ده په اخر کې به ته کوم ډېره انټرسټینګ واقع راسره نن وشوه خو زه دغه به ته په قلارو کوز د جومات په ځمکه کې ځینې نیګیټیو قصې پکې نشو کولی او دغه ماشاءالله جومات دی اوس ورځو مونځ پکې کوو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء जैसे मैं सलाम पैरा मैं निकल आया बस नहीं हमने नमाज पढ़ी ना बाहर निकल आए तो गाड़ी के पास खड़े थे
पहले हमने दूध चेक किया, मैंने कहा गाड़ी दूध के दूध सर, है कि गाड़ी नहीं से ना। जब भी जिस डायरेक्शन में भी गाड़ी से मूव हो तो एक टैक्सी। नहीं बात सही है आपकी। और मैं जब ये शकील भाई आगे जा रहा था ना तो मैं मुसलसल दाएं बाएं भी देख रहा था, एक दो बंदों में मुझे शक हुआ कि ये जा रहा है जो, तो मैं यार यहाँ पे एशिया और यूरोप से एक क्रॉस करना बहुत आसान है। हाँ ये मेरा कमाल है, ये ऐसा कचकबर आपको कभी नहीं मिला होगा जो आपको 5 मिनट में यूरोप पहुंचा दे और 10 मिनट में वापस एशिया पहुंचा दे। यूरोप आपको मैं सीधे पुल पे लेके आया था और एशिया में आपको टेढ़े पुल पे लेके जा रहा हूँ। नाश्ता हमने एशिया में किया था, नमाज हमने यूरोप में पढ़ी और वापस अब जा रहे हैं एशिया। अभी जोहराना गा रहे हैं, गाएंगे इंशाल्लाह एशिया में। आज तो हमने काफ़ी बराज़म क्रॉस किए हैं। ये दरिया यूराल पे बना हुआ अतिराव का ब्रिज। आज काबू काबू हम पे 17 खराब का दफा लग गया था लेकिन बच गया। मैं गई थी कमरे में लेकिन मैंने पैसे नहीं उड़ाए, ठीक है। लेकिन अगर उनको आसान शिकार फराम कर देते तो बाज़ों का चोरी न करने वाले भी चोरी कर लेता है। काफ़ी बिजी है मगरब नरालू दे खार नॉर्थ तजू वापस बार्डर फोर्ट शतर तजू बेगा खपतेरो बिरावल रसोली दरीनो ودشت بیابانی هم دیگه دا کاری دلته کې روسیانو غواګانې ډېر ساتلي او دلته د دشتو بیابانو کې د اسپې ډېرې ساتلي. ما وکړه اکثر اسپې پکې سریږي ډېرې زیاتې. دا زما خیال دی د اسپې غوښه هم ډېره خوري، اوس به کودی که نه ډېره په شوق کې خوري. بس اسپې رایډینګ لپاره هم دي او خوراک لپاره هم دي. دا به چې داسې غټې پوره د مشینري پکې هم ډېره ده پرته او د نو اوورټیک ساین پکې هم لګېده. اوورټیکونه کوي خان ځای په ځای ناکه ولې ده او کیمرې کافي دلته کې سپیډ کیمرې خو دومره ډېرې نه دي، خو د مانیټرینګ کیمرې ډېرې زیاتې لګېدلې. اوس لیفټ سایډ ته سپیډ کیمرې لګېدلې. موږ سبق هم صحیح نه ورځي نور ته هغه کوي دا دي کنه دا کله علاقو کې دا څه یو ډنډمار ډېری خان आवाज کوي شاپي देखो ना, हम इधर फिरे इधर, ठीक है। ये यूराल है, देखो शकील भाई नजर आ रहे हैं ये पतली लाइन। हम इधर तक नहीं आए, हमें ये सीन नजर नहीं आया। उसके साथ वो बिजी है। खान कहते हैं तुमने स्पीड मारी थी, एक इधर गाड़ी को रोका हुआ है, एक उधर गाड़ी को रोका हुआ है, दोनों तरफ से गाड़ी को रोका हुआ है रिलैक्स अंदाज में। हाँ काज़ाकिस्तान की दश्त व बियाबान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 300 मील आ गए और 300 मील आगे जाना है और फ्यूल भी नहीं मिल रहा है। काम कादर खान को छोड़ दो तो बस फिर मजे करो। अब क्या पहले कहते 15 किलोमीटर आगे, अब कहते 10 किलोमीटर पीछे। तो नशो होता हाँ खूब तेरे वक्त इधर मिला हो। ما قلت جوتور ده سيت شو ما ابي اگر तुम को अलमाती तो सीधा अलमाती गाड़ी पे के मख छोड़े خوان دی होगा और के जरक दे تیری کم دی او 5 سیکنड तो मैं 373 किलोमीटर रह गया है और हम जा रहे हैं। वाले सभी सही रहते ये वो घोड़े नहीं थे जब टांगों में जूते हैं। पेट्रोल स्टेशन کې ودرې سه خړ پړ غونډه کې ده د شاړه دسته کې پته نه چې سل 200 کیلومتر وروسته رااله دا واړو ته سم خوشاله شو. موږ سم سم دی 50 پته مایلو دغه و تیلو ولکه دومره شاړه دسته چې پیټرول سټیشن هم پکې نشته. اسمه یو سکرو کبه په بند نن روان دي بټن د رپس کړه ده डब्बा
टपक टपक। ऐसे बड़े नज़ारे आएंगे शकील भाई, फिक्र न कर। कजाकिस्तान के सैलाब। कजाकिस्तान का डेथ वैली है। دا د کازاخستان په دې صحرا کې یو 300 مایله مزل وکړو، هیڅ د انسان نوم نشته دی، صرف موږ او الله دی او دا زموږ یاران دي. دغه د ظفر بھائی راله بیت شي تیاری وی مړو مم وی هیڅ رستورانټ هم نشته، کافې هم نشته، یو پټرول سټیشن هم 200 کیلومتر نه پاس رالی که نه 200 کیلومتر پس راغی. او نو دې کې بس ته دغه وکې به او اوس دغه کوو، د خوراک مراک کوو، د خوراک نه وروسته به انشاءالله بیا ور روانېږو، یو نږدې ښار دی هغه ته ورځو، هغه ته به هم یو 200 کیلومتر لا نور هم پاتې. په کازاخستان کې 200 کیلومتر د سیدي لکه په انګلند کې چې 200 کیلومتر نه سیوا پاتې ده، 300 کیلومتر لار 300 کیلومتر پاتې ده، 300 کیلومتر پاتې ده. په کازاخستان کې 300 کیلومتر د سیدي لکه موږ چې برمن کې 15 مایل کوو صحرا ده. ها قادرة بس د اتیراو نه روانو، دغه بل ښار نوم رانه یو شو سکندر اکتوبه اتوبې ته روان یو. په دې صحرا کې ودرېدو، دا ګاډی دلته هم خوراک وکړو او دا دود په دې چیرې له جوړ شو، دغه له جوړ کړو. دا سکندر کپ دی او بس دې طرف ته سپومۍ ده، هغه طرف ته سنسیټ دی، صحرا ده او موږ یو ښه یخ دی. انسانان نشته دی، صرف موږ څلور واړه پکې یو رسه ګاډی دی، نور هېڅ شی نشته دی. دا چای به ورته اوس کړو چې لږ تاوده شو، د صحرا کې لږ یخني بالکل بیا په بالکل ورځو د خیره. وباسته کلچ اما زم په دې ډیزرټ کې پرېښودم او تاسو لاړئ. اوس به راځه ځان له خپل خیال ساته، ځان لاس په مس په علاوه صحیح ده صحیح ده زی په مخامخه د ډیزرټ کې خوراک مراک وکړو، ډېره ګلالی ډیزرټ وه. بس ماښام کېږي، موږ هم ترې وځو، یخني پکې ډېره زیاته ده. ملګري روان شولو، ما زه بل یو کلپ جوړ کړم او ځای بیا به ځو، نو بس ورځو پرې د خیره سره. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से खाना भी खा लिया है और बस दिन की रोशनी में और निकल पड़े हैं अपनी मंजिल अक्तोबे अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। अल्लाह भी खैर आफियत से पहुँचाए, क्योंकि आगे फासला अभी भी 300 किलोमीटर तक का फासला। ठंड हो गई है, गाड़ी में हमने हीटर लगा लिया है ताकि हम थोड़े गर्म हो जाए। और मैंने जो जैकेट ली थी उसको मैंने पहन के उसका इफ्तिताह कर दिया है माशाल्लाह। خیر आफियत सर ये नो परोठे थोड़ा फ्रेश हुआ था, चाय मुता उसके लिए कड़क चाय और उस खैर सर रवान शो अक्टोबर था वो सुंदरे 330 किलोमीटर लाना पादरा अल्लाह खैर का सड़क थोड़ा सा बड़े खो अल्लाह सड़क को यार खो सो का सड़क मत की खराब हो गया वा अल्लाह चेहरा अल्लाह खैर की الناس ولا خدها ان شاء الله فازناو دائما قالوا لي صار كل شيء. رالو د اتیراو سیټي نه راورسېدلو، ډېر زیات مزل هم وکړو. ډرایوینګ بل چا کړی خو ستړی زه ښکارم
هغه دا کې ټیک ټاک کې خلک ټوکې کوي دی 1500 مایله مزل مو کوي دا ښځه مې ډېره ستړې شوې ده زما سمه کیسه شوې ډرایوینګ بل چا کوه ستړي شوي د رنګ نه به م پته لګي اکتوبر سیټي ته راورسېدو الحمدلله ډیسنټ سیټي ښکاري د هوټل ډېر ښایسته هوټل دی ډېر مناسب قیمت راته میلاو شو په 58 پونډ راته 2 کمرې د 4 کسانو لپاره میلاو شو ډېر ښایسته هوټل دی رس پکې کوو ستړي وو د شپې 11 بجې دي او سبا به انشاءالله دا سیټ ایکسپلور کوو او بیا موږ وروسته الماتي طرف ته اراده ده چې په قلار ورځو الماتي له 2000 کیلومتره وړاندې ده خو چې په قلار ونیو ښار ته کې شپې بیا به هلته ځو هوټل ډېر ښایسته ډیسنټ هوټل دی په ډېر ښه قیمت راته میلاو شو نو بس ښه شپه انشاءالله دا باتروم هم دی ډېر غټ باتروم دی باتروم خو مناسب نه خو دل خو زموږ نه یوز کړی نه دی ډېر پاک دی ډېر پوله او پاک باتروم دی سم روم دی ځان له او ډېر غټ ځای دی نو انشاءالله سبا به دغه کوو دا بیرته دا سیټي به لږ ایکسپلور کوو سفر به جاري ساتو به زموږ سره اوسېږئ ستړي موږ به هم رسټ وکړو تاسو هم رسټ وکړئ سبا به انشاءالله میلاویږو ګوډ نایټ